حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ نے روایت ته فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې په پلار باندې د بچی دا هم حق دی چې په هغه باندې خونم کیږي او هغه ته ښه ادب وښیي. د دې حدیث روایت بهقي په شعب الایمان کې کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، د بچی د اولاد د حقوقو بیان شروع. نو یو حق د بچی دا هم دی چې کله هغه پیدا شي او نوم پرېږدي نو په هغه باندې ښه نوم کیږده. بیکاره نوم مږ ده، داسې نوم پرې مږ ده چې معنی خراب وي، ډېر انګول او پلانې او ډینګرې غلط نومونه پرې مږ دی. ښه نوم پرې کیږي چې هغه څوک اواز کوي هغه پرې نه شرمېږي، ځکه ماشوم چې غټ شي او تا پرې غلط نوم ایښی او خلکو ته اواز کوي نو په هغې شرمېږي. نو په لار باندې د بچي یو حق دا دی چې هغه باندې ښه نوم کیږي او هغه ته ښه اخلاق وښیي، ښه آداب ورته وښیي، د مشرانو کشرانو حقوقو ته وښیي. د دې وجې نه محترم مسلمانانو ورونو چې کور کې ماشوم پیدا شي که جلی وي که هلک وي نو په هغه ښه نوم ږدئ، ښایسته نوم پرېږدئ. داسې نوم پرې مږ دی چې معنی غلطه راځي، داسې نوم پرې مږ دی چې هغه پرې شرمېږي. بیا ښایسته او ښه نوم پرې کېږي. علماو سره رابطه کوئ، ښه نوم زده کوه، هغه په خپل بچي باندې ږده، که هغه هلک وي او که جلی نوم پرې ښایسته ږده چې هغه پرې چې کله غټ شي سبا پرې بیا نه شرمېږي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.